السلام علیکم خوږو کتونکو اشفاخان یم بیا تاسو سره مخامخ یم نوې مرکې سره او یو نوې خپرونې سره د بریال وفا صاحب دی په دې کې ناست شو چې د ای اپ یې ډېر ښکلی سټپ یې را جوړ کړی دی او بیا راسره نن زموږ میلمه زموږ خوږ وروره امام علي شاه منظر صاحب دی نو دوی سره ناستیک را جوړ کړی څه خواږه کلامونه څه خواږې ستغې سپورې بیا تاسو سره مخامخ کوو د دې نه او دې سره راسره یو دوه کشران چې کوم دي نو ستا نوم څه دی لکه ذاکر الله او عبدالله دواړه راسره ناست دي دا د امام علي شاه منظر صاحب مینوال هم دي نو دی راسره هم ناست دي نو نن به انشاءالله تاسو ته د دې نه څه خواږه کلامونه ډالۍ کوو او تاسو سره به دې مخامخ کوو نو تاسو څنګه یې السلام علیکم مینوالو ډیره مننه کوم اشفاق بھائی د گرین سټوډیو ستاسو د راتګ په داسې حالاتو کې چې روژه هم ده کرونایي حالات هم دي هر څه بند هم دي لارې چارې ګودري خو بیا هم تاسو راغلي یئ او ذاکر الله د ما کشر دی رئیس جمع رور دی ډیره مننه کوم عبدالله ډیره مننه د کوم الله د ښه ساته الله د ژوندي لره نو تاسو خو چې کوم مقصد ته راغلي بس هغې ته به زه هم راشم وایي زما د قد قامت نه په څو واره دنګه جنګه زما د قد قامت نه په څو واره دنګه جنګه اوړې به د غرور قلا په زړه کې ړنګه جنګه ګل ګل پیغلې د پاتې شي سپېرې د پلار په کور کې ګل ګل پیغلې د پاتې شي سپېرې د پلار په کور کې لونګ لونګ ځوانان درنه لوګې لونګه جنګه بازان خو درته تږي د سپین غر په سوګه ناستي بازان خو درته تږي د سپین غر په سوکه ناستي راځه کنه په خپل ځان کې د ځانه تنګه جنګه پراته دي دستارونه د کټ سر ته په حجرو کې پراته دي دستارونه د کټ سر ته په حجرو کې لوټ شوي د پتا مې د سرونو پنګه جنګه یو څو پښتانه مړه که چې غیرت ورکې پیدا شي یو څو پښتانه مړه که چې غیرت ورکې پیدا شي راواړوه دا خلک د بنګړو د شړنګه جنګه او بریال صاحب خو نشته مخامخ خو هغه ته به ډالۍ کو بریال صاحب د مخامخ شو بریال صاحب ته به ډالۍ کو وایي ته وایي تا ته امن راولم او وجنهم ته وایي تا ته امن راولم او وجنهم په ترخ کې د چاړه په خوله رام رام دوه رنګه جنګه بنګړي د ناویتوب د په سنګر کې ورته مات کړل بنګړي د ناویتوب د په سنګر کې ورته مات کړل ملاله دې راکوزه کړه د سور پالنګه جنګه او پتش لاسم خوستا بارود مې ختم کړل ګودام کې پتش لاسم خوستا بارود مې ختم کړل ګودام کې زما غوندې اوس خیر راټولوه ملنګه جنګه او کابل کې ایمان ډیرو کابل کې ایمان ډیرو دی راوړی ته هم راوړه کابل کې ایمان ډیرو دی راوړی ته هم راوړه اسلام دلته قبلیږي د دنیا فیرنګه جنګه او بیا ور ډبوي راغلی لږ دمې ته خو یې پرېږده بیا ور ډبوي راغلی لږ دمې ته خو یې پرېږده منظر خدا دی اوس راغلو ایله د جنګه جنګه ډېره مننه چې ډېره مهرباني جي دا واړه ماشومان دي دا ډومبی کلام به پکې ذاکر الله ته ډالۍ کړم بریال صاحب ته به پې سوچ وکړي دی د سوچ په نه وي ماشومان دي که نه وایي زه هغه خوب یم چې نه راغلم او نه چا ولیدم زه هغه خوب یم چې نه راغلم او نه چا ولیدم نه مې خپل ذهن په سکون کړو او نه تا ولیدم کېنه تیاره ښه ده جانانه ډیوې مه بله کېنه تیاره ښه ده جانانه ډیوې مه بلوه زړه به دې پړک وشوي که نن دې په رڼا ولیدم سبا به بیا خلک فتوی د بت پرست را کوي سبا به بیا خلک فتوی د بت پرست را کوي سر په دیوال ایښې د کلي خلکو بیا ولیدم زار د قانون نه د اربونو غله بیخي نه ویني زار د قانون نه د اربونو غله بیخي نه ویني او زه یې خور ته د یوې ګوډۍ په غلا ولیدم او اوس هنرمند په اسمانونو کې جال څنګه تړي اوس هنرمند په اسمانونو کې جال څنګه تړي لکه د بازې تاتره کې په هوا ولیدم او جړه به درشي که په ما کې د همت ولیدو بریال صاحب جړه به درشي دا تاسو ابۍ ترې ډالۍ وي تاسو ابۍ افغان حالاتو وهلي ده او دا اشعر ای باندې بالکل راضي وای جړه بدر شي
که په ما کې د همت ولیدو خدای به دې یاد شي که د اور کې په خندا ولیدم لواران بیا نه دي اوزګار نوي پنجرې جوړوي لواران بیا نه دي اوزګار نوي پنجرې جوړوي لکه بلبل د وخت خدایانو په ګډا ولیدم او چې پرهیزګار ومه د هیڅ چا په نظر نه راتلم چې پرهیزګار ومه د هیڅ چا په نظر نه راتلم چې د ساقي سره ولاړم دنیا ولیدم چې پرهیزګار ومه د هیڅ چا په نظر نه راتلم چې د ساقي سره ولاړم دنیا ولیدم ریاکار نه یم چې اعلان وکړم چې مونځ مې وکړو ریاکار نه یم چې اعلان وکړم چې مونځ مې وکړو تا ته یې ولې وضاحت وکړم الله ولیدم او منظره دغه مرغۍ ډېر وخت شو چې پر نه وهي منظره دغه مرغۍ ډېر وخت شو پر نه وهي زړې خفه دی جوړېدي هم په ژړا ولیدم ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي عبدالله ناست دی زما په ډومبي ځل په پروګرام کې ناست دی دا خو دغه غزل خو مې ذاکر ته ډالۍ کو عبدالله صاحب تا ته به ډالۍ کوم دې نه علاوه په امریکا کې زما حکمت رور دی او ثاقب رور دی او نصیر لالا دی ما ډېر ګران دي او د هغې نه علاوه په امریکا کې په واشنګټن کې په ورجینیا کې چې کوم ژوند کوي زما ډېر ښه رور دی حمید الله هغه ته به ډالۍ کو او شاهي سادات په امریکا کې دی هغه ته به هم ډالۍ کوم وایي فتوی خو زه وړم د وخت پیغور خو ما وړی دی بریال صاحب فتوی خو زه وړم د وخت پیغور خو ما وړی دی تاسو جومات کې ولې جاړئ تور خو ما وړی دی چې جنازه مې د پلار تله او مور مې ویر کولو چې جنازه مې د پلار تله او مور مې ویر کولو ستاسو به هسې په سر درد وي شور خو ما وړی دی او چې کوم سنګر کې نن جنډې لګي د دې سنګر نه چې کوم سنګر کې نن جنډې لګي د دې سنګر نه کامیابي توړې په کټ کې رور خو ما وړی دی په کوم سنګر چې نن جنډې لګي د دې سنګر نه کامیابي توړې په کټ کې رور خو ما وړی دی په مرګ هم نیغ نه شومه کوږ لکه د پړي پروت یم په مرګ هم نیغ نه شومه کوږ لکه د پړي پروت یم خلک په څه خبره زوري زور خو ما وړی دی او د دې وطن د ازادۍ میوې خو تا وخوړې د دې وطن د ازادۍ میوې خو تا وخوړې د دې وطن د احسانونو پور خو ما وړی دی نوبل انعام تا ته درکړو خو په څه کارنامه نوبل انعام تا ته درکړو خو په څه کارنامه کټ ادیري ته په یو سر د مور خو ما وړی دی او ته په تیارو غونچو راغلی تا ته څه پته ده ته په تیارو غونچو راغلی تا ته څه پته ده دا نن چې ګل دی د دې څانګې اور خو ما وړی دی انصاف تاسو سره وکړو عجیبه قانون دی انصاف تاسو سره وکړو عجیبه قانون دی صادر شلیدلی د پښتون د خور خو ما وړی دی او دا حق تلفي نه ده نو څه دي د الله په ځمکه دا حق تلفي نه ده نو څه دي د الله په ځمکه غنم خو تا کره روان دي لور خو ما وړی دی دا حق تلفي نه ده نو څه دي د الله په ځمکه غنم خو تا کره روان دي لور خو ما وړی دی او زړه د جانان ولې بې کوره دی خوند نه ورکوي زړه د جانان ولې بې کوره دی خوند نه ورکوي کلی خو ما پرې شو منظره کور خو ما وړی دی زړه د جانان ولې بې کوره دی خوند نه ورکوي کلی خو ما پرې شو منظره کور خو ما وړی دی ډېره مننه جي بل کلام به بله څه تاسو ته به ډالۍ کومه صحیح ده جي وای وخت سره د امن په سر دغه سودا نه کېده دلشاد دی په وزیرستان کې تاسو سره به هم ملګری کړم وخت سره د امن په سر دغه سودا نه کېده ما نه په خپل کور کې په لاشونو ګډا نه کېده ډېر کړکېچن ژوند دی پراخکلو استومانه کړم ډېر کړکېچن ژوند دی پراخکلو استومانه کړم دې ته د ساګانو ضرورت و پسا نه کېده بس خو چې رحیم دی نو رحیم نه بیا د څه ویره بس خو چې رحیم دی نو رحیم نه بیا د څه ویره ما نه خو په منځ کې دا د مکر ژړا نه کېده بس خو چې رحیم دی نو رحیم نه بیا د څه ویره ما نه خو په منځ کې دا د مکر ژړا نه کېده اوس خو یو ملنګ د بل ملنګ کچکول ته هم سوځي اوس خو یو ملنګ د بل ملنګ کچکول ته هم سوځي مخکې به غله ډېرو خو د غلا نه بغلا نه کېده زړه کې مې ویل چې دا سړی به خدای ضرور بخي زړه کې مې ویل چې دا سړی به خدای ضرور بخي دته په حجره کې دا د رسم دعا نه کېده لږ غونډه مې وکړه په دې خیال چې توبه وباسم
لږ غوندې مې وکړه په دې خیال چې توبه وباسم ما کې بیا خدای پیدا کېده که ګناه نه کېده لږ غوندې مې وکړه په دې خیال چې توبه وباسم ما کې بیا خدای پیدا کېده که ګناه نه کېده ما باندې خو فرض لوپټه وه ما راوړې ده ما باندې خو فرض لوپټه وه ما راوړې ده سترګې بې حیا دي په پیسو خو حیا نه کېده ما باندې خو فرض لوپټه وه ما راوړې ده سترګې بې حیا دي په پیسو خو حیا نه کېده څنګه مې خندلی وې په ما ته خوله اوسوي زړه څنګه مې خندلی وې په ما ته خوله اوسوي زړه ژوند پورې زمانه دومره غټه خندا نه کېده او دا خو به اوس تاسو بلوئ په خپلو سرو وینو بریال صاحب ذاکر بھائی او عبدالله وروره دا خو به اوس تاسو بلوئ په خپلو سرو وینو ما خو ډیوې راوړې په پیسو دا خو به اوس تاسو بلوئ په خپلو سرو وینو هغې ظلمو دپاره ډالۍ دا خو به اوس تاسو بلوئ په خپلو سرو وینو ما خو ډیوې راوړې په پیسو خو رڼا نه کېده او دې ته که کافر وایي نو دا کفر مې کړی دې ته که کافر وایي نو دا کفر مې کړی دی ما نه خو د ځمکې د خدایانو رضا نه کېده دې ته که کافر وایي نو دا کفر مې کړی دی ما نه خو د ځمکې د خدایانو رضا نه کېده او حق چې د پښتون خوري نو بیا ولیکه غدار یم حق چې د پښتون خوري نو بیا ولیکه غدار یم نوره دې آیین سره منظر نه وفا نه کېده ډېر زبردست